سلامونه او درنښت. اوس مو پام راړوم د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو دولتي روغتون د ماشومانو په څانګه کې د اور لګېدنې له امله 15 نوي زیږېدلي ماشومان مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د اور لګېدنې د ماشومانو په څانګه کې د ایر کنډیشن د سیستم د خرابي له امله رامنځته شوی ده. ویل کېږي چې د اور وژنې او ژغورنې عملیات دوام لري او یو ماشوم له اوره ژغورل شوی دی. پاکستاني چارواکي تر اوسه د پیښې د کره لامل او د قربانیانو د وروستي شمیر په اړه جزیات نه دي ورکړي. د اسوسییټ پریس د راپور له مخې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پامز روغتون د نوو زیږېدلي ماشومانو په وارډ یا برخه کې د اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 14 نوي زیږېدلي ماشومان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د پامز روغتون د سخت بې پروایۍ په اړه راپورونه هم خپاره شوي دي. د قربانیانو کورنۍ ویلي چې ډاکټران او نرسان د ښځینه ناروغانو وارډ قلف کړی و او د اور له لګېدو مخکې له روغتونه وتلي وه. د راپور له مخې کله چې د هوا د سړولو سیستم وچاودېد هیڅ روغتیایي کارکونکی دننه نه و. बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर अपना कोई भी नहीं है. सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं. नर्सरी में बच्चे जल गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा. हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी. आधा सामान हमारे अंदर ही रह गया. والدین بېوسه پاتې شول او د خپلو ماشومانو د سوځېدو ننداره یې کوله. هغوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره کړکۍ ماتولې څو واټ ته دننه شي. ویل کېږي مسؤل ډاکټران یو ساعت وروسته روغتون ته ورسېدل. د یو ډېره خواشینونکي او د جدي بې پروایي پیښه بلل شوې ده. उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं. ACDC सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए. इनमें से किसी एक का बच्चा जला होगा, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं. आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप स्कूल से बैठे होगे. څه شېبه مخکې روغتون ته ورسېدم. دلته د روغتون په نرسري کې د اور لګېدنې له امله د شاوخوا 14 نوي زیږېدلو ماشومانو تر مړینې وروسته د ویر او ماتم فضا خپره ده. دلته یوې تنکۍ نجلۍ راته وویل چې له خپل وراره او د وراره له مور سره له ژغورلو وروسته لاندې پورته ورسېدل، خو ولیدل چې دروازه له د باندې تړل شوې وه. هغوی په ډېرو ستونزې دروازه پرانیسته او په سختۍ سره یې خپل ژوند وژغوره. په روغتون کې زړه بوږنونکې صحنې لیدل کېږي. سرچینې لیکلي چې اور د پامز د مور او ماشوم روغتون د 3م پوړ په وارډ کې لګېدلی وه. د روغتون ویان ویلي د پیښې پر مهال هلته 15 ماشومان وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې پروګرام له لارې د داعش خراسان ډلې د 2 مشرانو ثناء الله غفاري او عبید الله په اړه د معلوماتو لپاره په ټولیز ډول تر 18 میلیونو ډالرو پورې جایزې اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د داعش خراسان د مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المحجر هم مشهور دی په اړه د معلوماتو لپاره تر 8 میلیونو ډالرو پورې جایزه ټاکل شوې ده. امریکا ادعا کوي چې غفاري د دې ډلې د عملیاتو د تایید او د فعالیتونو لپاره د مالی سرچینو د برابرولو مسؤلیت لري. د 2021 کال د اګست په 26 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په وروستیو ورځو کې د کابل هوایي ډګر تر څیرمه یوه چاودنه وشوه چې له امله یې تر 100 ډیر افغان ملکي وګړي او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د یادونې ده چې هغه مهال د داعش ډلې د دغه پیښې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري د پام وړ کمیدو له امله پاکستان سوداګر، صنعتکاران، ترانسپورټي شرکتونه او کارګران زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړي ډول پېښور کې د کارخونو آماده پلورونکو، ګودامونو او ترانسپورټي شرکتونو فعالیتونه د سوداګري د کمیدو له امله فشار سره مخ دي. ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پام وړ کمیدو له امله د پاکستان بېلابېل اقتصادي سکتورونه په ځانګړې توګه سوداګر، صنعتکاران، ترانسپورټي شرکتونه او کارګران زیانمن شوي. یادې رسنۍ ویلي چې د پاکستان له لارې د افغانستان د مالونو د لیږد کمیدو په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه پېښور کې د فابریکو عمده پلورونکي، ګودامونه، ترانسپورټي شرکتونه او ګمرکي خدمتونه فعالیتونه له فشار سره مخ کړي.
ویل کېږي چې د افغانستان په بازار کې د سمنټو ودانیزو توکو خوراکي موادو درملو او نساجي محصولات د تقاضا کمیدو پر پاکستاني تولیدونکو منفي اغیز کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایع ګډې خونې هم ویلي چې د سوداګریزو محدودیتونو او د مالونو د تګ راتګ د درېدلو له امله پاکستاني صادرېدونکو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیان اوښتی. د پاکستاني رسنۍ خبرداری ورکړی چې د دغه وضعیت دوام کولی شي د افغانستان په بازار کې د پاکستاني سوداګرو ځایګی کمزوری کړي او نورو هیوادونو ته د دې ګټور بازار د ننوتلو زمینه برابره کړي. په همدې حال کې بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې اسلام آباد د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره له امریکا څخه د 10 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې. پاکستان چې په 2023 زیږدیز کال کې د پورونو د بیرته ورکړې له جدي بحران سره مخ شوی و، تر دې وړاندې له نړیوال پولیس صندوق څخه د 2 میلیارډ ډالرو یوه مالي بسته ترلاسه کړې ده. اقتصادي شنونکي خبرداری ورکوي چې د پاکستان اقتصاد د بهرنیو مرستو او مالي ژغورنې د کڅوړو له ترلاسه کولو سره سره لا هم له ستونزو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی. د سوداګریز کسر زیاتېدو، د بهرنیو پورونو د فشار او د انفلاسیون د چټکې ودې له امله د دغه هیواد د اقتصاد ثبات په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې CIA مشر په یو ناڅاپي او له مخکې نه اعلان شوی سفر کې مسکو ته تللی چې د سفر د نړۍ د رسنیو او سیاسي کړیو پام ځان ته اړولی دی. د راپورونو له مخې نوموړي د سې شنبې په ورځ مسکو ته رسېدلی څو له روسي چارواکو سره لیدنه ولري. د دغه سفر دقیق هدف او له کومو روسي چارواکو سره نوموړي د لیدنې جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. NBC نیوز راپور ورکړی چې د ایران توغندیز او بې پیلوټ الوتکو بریدونه په منځني ختیځ کې د امریکا استخباراتي اډو او څارنیزو تجهیزاتو ته بېساري زیانونه اړولي دي. دغه امریکایي رسنۍ د باخبره سرچینو په حواله ویلي چې د دغو تاسیساتو او تجهیزاتو بیا رغونه ښایي میلیارډونه ډالر لګښت ولري. د دې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سیمه کې د CIA او د امریکا د نورو استخباراتي ادارو لخوا کارول کیدونکي ځینو مرکزونو ته جدي زیانونه اوښتي او واشنګټن اوس د خپلو ځواکونو او استخباراتو سرچینو د ځای پر ځای کولو تګلاره له سره ارزوي. درنو لیدونکو، زموږ خبري ساعت په همدې ځای پای ته ورسېدو. تر بیا ښې چارې.